چې د علاقه ټوله د قصر د علاقه ټوله په زنجیرو تړلې وه دا ختم کې داسې یو حال جوړ شو چې دا قصر الله ته سجده وکړه زنجیرو نه خلاص شو آزاد شو د غلامۍ نه تړلی و خدای پاک خلاص کړه هغه مځکې فخر کوي چې په هغه ځای باندې نیک خلک اوسېږي هغه خوشحالي کوي موږ چې کوم ځای نه به تلو کوم ځای ته بیا به ملګري چې هغه حالات بیانول چې جومات هرې خښتې به ژړل دا خو هغه د پرونو په حدیثو کې ډېر ویل که اوس بیا لګیا شم بیا خبره رانه اوږدېږي خو دا یقیني دی د دپاره د خوشحالۍ ځای ده دی په خوشحاله په دغه باندې دي چې د خدای پاک ذکر په یو ځای کې د الله کلام په یو ځای کې بیانېږي هغه مځکه په نورو مځکو فخر کوي دا د فخر ځای د فخر کوي په هغه کې منصره کې موږ یوه مدرسه کې ترجمه به مو کوله 8 کاله بیا هغه د مځکې چکتن مدرسه بنده کړه اجاره وه اجاره یې ختمه شوه نو او متمم صاحب ویل چې اوس به څه کوو بیا مو یو بل ځای وکړو چې هغه ځای کې به مدرسه جوړ کړو خلکو ته به ووایي چې چنده او شی وکړي نو هغه قصه ما مخکې غالبا درته یوه ورځ وکړه که مې نه وکړه نو هغه بار بار به دا خبره کړه چې هغه مدرسې ځای چې هغه 8 کاله موږ ترجمه کې کړې ده اوس به ړنګه شوه کمرې ړنګې شوې تروسه ژاړي او هغه ځای چې هغه موږ نفس ورتګ یوه ورځ ورغلو وم کوت صرف وم کوت په هغه ځای مدرسه هم نه کړه جوړه مدرسه مو په بل ځای خو چې هغه اول یو ځای ته چې ورغلو چې هغه نفس وم کوت چې په دغه ځای به مدرسه جوړوو تر تروسه وایه خوشحاله ده خوشحالي کوي نو دا شی شته دا حقیقت شته خو خدای پاک موږ داسې کوي چې الله فخر را باندې وکړي په نیکو خلکو الله فخر کوي دغه ځای ډېر ډېر مهم ده ځکه خود فخر وکړي چې الله تعالی فخر وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووت جومات کې څه کسان ناست دي پوښتنه تر کې تاسې اوس په کوم عمل لګیا وئ هغه ورته ویل د الله ذکر مو کوه په قسم پوښتنه تر کې تاسې په خدای قسم دې بل غرض لپاره نه وئ ناست دوی ورته نه د بل غرض لپاره نه و ناست بیا نبي علیه السلام ورته ما دا قسم د دغه وجه نه در واچو چې په تاسې بدګمانه یم اوس چې زه په کور کې جبرائیل علیه السلام راغی چې الله تعالی په یغه خلکو فخر کوي چې په دا جومات کې ناست دي نو ما ویل زه وګورم چې تاسې کوم عمل کوئ چې الله په تاسې فخر کوي او ملایکو د عرش عظیم چې هغه ډېرې مقربې ملایکې دي هغو په حضور کې فخر کوي وګوره د ما بندګان چې په ما کې ناست دي ما کلام بیانوي د ما ذکر کوي الله تعالی په داسې خلکو باندې فخر کوي نو خدای پاک دې دغه موږ د هغو مصداق وګرځوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه هغه درې پوښتنې چې دی کړې یو د اصحابو کهف وه یو د ذوالقرنین وه او یو د روح په متعلق کې پرون موږ تاسې خبره وکړه د اصحاب کهف خبره تېره شوه اوس د ذوالقرنین د ذوالقرنین نوم اسکندر ده اسکندر رومي مختار قول ډېر ترجیح دغه جانب ته ده دغه اسکندر نبي و که ولي و که پاچا و څوک یې نبي و ځکه چې دا وروسته قصه چې راشي هغه قصې ته چې سړی وګوري هغه کفارو په باب کې خصوصا یو خبره ده چې الله ورته عذاب ورکوي که معاف کوي هغه سلسله چې وګوري نو خو نبي ته دغه وحي کېږي نو څوک یې چې نبي و څوک یې چې نه دا ولي و او هغه حکم دا د الهام په بنیاد کې د الله د طرف نه ورته الهام ده د الهام په بنیاد باندې دا خبره کوي څوک یې دا پاچا و د وخت او پخوا وختو کې داسې و لکه موږ تاسې د جالوت او د طالوت په قصه کې چې وویلې چې په بني اسرائیلو کې په یوه خاندان کې نبیان راتله په بل کې پاچایان راتله نو د وخت پاچا ته به د وخت نبي خبرې کړې نو دی پاچا و د هغه وخت نبي ته به وحی کېده هغه حکم به بیا ده ته وشو نو دی بیانوي خلکو ته خو
خو راجح قول دی وی چې دا د چې د یو رجل صالح د خدای دوست و ولی و. دغه ته خدای دې متعال اسباب د سفر آسانه کړي وو، وایي ورېځ یې ورته تابع کړې وه چې کوم طرف ته به اراده وکړه ورېځ به راغله دی به یې پورته کړ او دوم رڼا یې ورته پیدا کړې وه. شپه ورځ دته برابر و، په شپه کې هم داسې رڼا به وه ورته لکه په ورځ کې. ورېځ لکه د سلیمان علیه السلام تخت چې هوا پورته کوه په زرګونو کسان به یې پورته کړه، دلته ورېځې دی پورته کوه د هغه خپلو ملګرو سره او رڼا ورته تابع وه. شپه ورځ یې برابر و، په شپه به یې مزل کوه په ورځ به یې مزل کوه. دته ذوالقرنین ولې وی وایي شرق و غرب دواړه کتلي دي. قرنین په دې معنا باندې موږ ته حدیث مبارک کې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وی د المر راخیږي بین قرنی شیطان، لویږي بین قرنی شیطان. په داسې وختو کې لمونځ مه کوه چې د شیطان سره د عبادت سره بیا مشابهت راځي. دغه ذوالقرنین 3 سفرونه کړي دي. نور خبره اوږدېږي چې یوارې اجمالا ټول قصه کوم لاندې لاندې به ذکر کوو. ویسألونک عن ذی القرنین، پوښتنه کوي دا مشرکین په د یهودو په لمسون باندې د ذوالقرنین په متعلق کې. قلت ورته ویه سأتلو علیکم منه ذکرا، زر ده چې زه به بیان کړم په تاسې باندې د احوال د هغه نه څه قصې. انا مکنا له فی الارض، موږ دته قدرت ورکړی و په مځکه کې. واتیناه من کل شیء سببا، او ورکړی و موږ دته د هر شي نه چې دی ورته محتاج و یوه لیاره او روښانه رسوونکي مقصد ته مو ورکړې وه. فاتبع سببا، وینې و یوه لیاره روان شو طرف د مغرب ته. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې پورې چې ورسېدو ځای د ډوبېدن د لمر ته. وجدها، لمر یې پیدا کړو. تغرب فی عین حمیئة، چې لوېده په چینه تور خټو کې. ګورې په دنیا باندې اوبه راتاو دي، موږ او تاسې لمر وینو چې د غره نه ډوب شو، خو غر شته. او چې د مځکې انتها ته سړی ورسېږي، غر ورک شي، دریاب وي، نو دته په نظر کې څه معلومیږي چې لمر چیرې ولوېده؟ خو په اوبو کې ورته معلومیږي. موږ ته په وچه چې معلومیږي، خو یو په وچه کې پراته غرونه دي، نو د غره نه ولوېدو، د وچه نه پناه شو. دی مغرب شمس ته چې وای ورسېدو، خو نور ځای د وچه ختمه شوه. اوبه وي، نو په نظر کې داسې راتله لکه هغه تورې اوبه چې خټې وي، په یغو کې ننوته لمر، هغه ځای ته ورسېده. ووجد عندها قوما، او پیدا یې کړو په هغه ځای کې یو قوم د کفارو، هغه خلک په ایمان مشرف نه وو. نو قلنا، الله تعالی وی موږ وویلې ذوالقرنین ته چې یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، اما ان تعذبه، یا به دوی ته عذاب ورکوي که ایمان رانوړي په قطر سره. و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا وینیسه په دوی کې یوه لیاره نیکه که ایمان راوړي په ارشاد او په نصیحت سره. هغه څوک چې نبي بولي ظاهر دغه آیت ته ګوري، څوک چې وایي چې ولی ده الهام ده، څوک چې پاچا ده نو نبي ته وحی د دغې خبرې وشوه، نبي به ده ته دا ویلې. قال حضرت ذوالقرنین ویلې اما من ظلمه، هر څه هغه څوک چې ظلم یې کړی چې کافر وي، ایمان نه راوړي، فسوف نعذبه، زر ده چې موږ به ده ته عذاب ورکړو په دنیا کې. ثم یرد الی ربه، بیا به رد کېږي رب ته په قیامت کې. فیعذبه عذابا نکرا، بیا به هغه ډېر سخت عذاب ورکړي. د دنیا خو وژله ده، هلته د اور سوځنه ده او دائمي ده. و اما من آمن، هغه چې ایمان راوړي، وعمل صالحا، او نیک عمل وکړي، فله جزاء الحسنى، د هغه دپاره شته بدله نیکه په دنیا کې هم او په آخرت کې. وسنقول له من امرنا یسرا، او موږ به ووایو دوی ته د خپل کار نه اسانه چې د دې د حال سره موافق وي، داسې احکام او شیان به ورته بیان کړو. ثم اتبع سببا، بیا یې ونیوله بله لیاره چې د مشرق په طرف روان شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تر دې پورې چې ورسېدو ځای د ختلو د لمر ته. وجدها، پیدا یې کړو دا لمر تطلع چې راخوت علی قوم، په داسې قوم لم نجعل لهم، چې موږ نه وګرځولې دا قوم ته من دونها، په مخ د دغه لمر کې سترن څه پرده، د لاندې د هغه نه څه پرده نه وه. وایي نه یې کورونه درلود، نه ونې او دیوالونه وو په مخ کې، صرف لاندې ګارې جوړې کړې وه، لکه په مځکه به ننوته، د مځکې نه به راوته. د ګرمۍ نه دې باندې ګزاره نه شوی کولی، پناه ځای نه درلود. لم نجعله من دونها، لاندې تر لمر د دې دپاره موږ نه وګرځولی سترن کومه پرده. کذلک،
همداسې و حال د ذوالقرنین چې دا ذکر شو وقد احطنا بما لديه خبره په تحقیق سره احاطه کړې وه موږ په هغه شي باندې چې د ده لښکرې لوازم و له وجې د خبردارۍ ثم اتبع سببا بیا یې درېیمه لیار ونیوه د جنوب نه د شمال په لوري باندې حتی اذا بلغ بین السدین تر دې پورې چې ورسېدو مابین د دوو غرونو ته وجد پیدا یې کړه من دونهما دغه غرونه څوک یې د ترک په آخره حصه کې د ترک دولت چې ده د ترک په آخره حصه کې دغه دوه غرونه وو د دغه دوه غرو مابین دا لیار وه تګ و راتګ کېده یاجوج و ماجوج د دغه غرو شاته وو هغه به راتله دغه خواته انسانان حتی داسې قول هم راغلی چې خوړلي انسانان مالونه یې تربو وه هر څه یې تربو وه په دا یاجوج و ماجوج 22 قومونه قبیلې دي په دغو کې د یوه قبیله ترکیان دا راوتلي وو دغه خواته راغلي وو چې ذوالقرنین په هغه وخت کې هلته لاړ هغه خلکو غوښتنه ترې وکړه چې موږ د یاجوج و ماجوج نه ډېر په عذاب یو ده چې دا دیوال جوړ کړو په مابین د دغه دوه غرونو کې دا ترکیان راپاتې شوه دې خواته ځکه وایي ترک ورته ویل کېږي دغه ترکیان هم وایي د نسل د یاجوج و ماجوج نه دي او دوم قول دا ده چې د ارمینیې او آذربایجان د روسیې په طرف باندې وطنونه دي د ارمینیې او آذربایجان اخر ته چې ورسېده هلته دوه غرونو مابین وو دغه مابین کې لیاره تګ و راتګ د چا وه د دغه پیریان هغه وه د یاجوج و ماجوج وه حتی اذا بلغ بین السدین تر دې پورې چې دی ورسېدو مابین د دغه دوه غرونو ته وجد پیدا یې کړه من دونهما وړاندې د دغه دوه غرونو قوم یو قوم لا یکادون یفقهون قولا داسې یو قوم چې نږدې نه وو اکثره د دې چې پوه شي په خبره د ذوالقرنین باندې د ترجمان نه سوا وایي دی نه سره پیدا نه د نورو خلکو په خبر پیدا نه نور خلک د دې په خبرو پیدا قالو دغه خلکو ویل د ترجمانانو په واسطه باندې یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج بشک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په مځکه کې فهل نجعل لك خرجا آیا موږ وګرځوو د تا دپاره مقرر کړو د تا دپاره څه محصول څه مزدوري روپۍ على ان تجعل په دې شرط چې ته جوړ کړې بیننا و بینهم صدا د موږ او د دې په مابین کې دیوال ځکه د ده اسباب او قدرت دی چې وکړه ته یې جوړوی شي که څه تنخوا درته مقرر کړو اجرت و محصول چې ته دیوال جوړ کړې قال ذوالقرنین ورته ویلې ما مکني فیه ربي هغه څه چې قدرت را کړی ده ما ته په هغه شي باندې رب د ما خیر دی چې تاسې تر مزدوري د تاسې نه محصول نه غواړم صرف دا کومک در نه غواړم فاعینوني بقوت تاسې د ما کومک وکړه په زیار محنت د ځان خپل قوت استعمال کوي اجعل بینکم زه به وګرځوم د تاسې په مابین و بینهم ردما او په مابین د دغه یاجوج ماجوج کې یو محکم دیوال هغه د ځان کومک د خپل قوت څنګه ده دا ده آتوني زبر الحديد راواخلئ ما ته تختې د اوسپنې حتی اذا ساوه بین صدفین دغه تختې د اوسپنې داسې ایښې لکه موږ تاسې خښتې چې ګدو په مابین کې خټه لرګي یې کېښوه تخته کېږده بیا لرګي په کېږده سکاره په کېږده بیا برسېره بله تخته په کېږده دا یې چې جګ کړ وروسته یې ذاتي اور ورکړو اوسپنې ګرمې شوې هلته یې میس و چې میس راوړی چې په توی کړو دغه میس په توی شو هغه په مابین کې د لرګیو ځای میسو وینیو نو اوسپنې د اوسپنې سره والدین شوې په هغه میسو باندې دغه دیوال محکم جوړ شو چې پیریان دا یاجوج ماجوج دغه دیوال د سوری کولو کوشش کوي خو سروای کوی یې نشي وایي کوشش کی دومره یې نږدې کړي چې یو خواته ذاتي هغه دیوال دومره نری پاتې شي چې لکه د لمر رڼا غوندې ښکاره شي هغه مشر یې ورته ځي دا نور مو ذاتي خو نږدې شو سهار به سروی کړو سهار چې راځي غار بېرته ډک بیا لګی چې دیوال نږدې شي وایي ځئ دا نور به بیا سروی کړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نبی علیه السلام د شپې راپورته شو ویل للعرب من شر قد اقترب هلاکت د عربو ته د یو شر نه چې رانږدې شو څه شی دي داسې دا ګوتې مبارکه ونیوې وایي دومره سروای وشو په یغ دیوال کې لکه د کلنګ ژی راووته دومره
د نبي علیه السلام په وخت کې دا پیشنګویي وه د قیامت علایم خو د ده پورې ذاتې شروع شوه. اوس وایي دغه غار ډک شي، بیرته غار وایي چې دغه ځای ته راورسېږي، هغه سروایت کې وویني چې اوس خو ذاتې هغه د نږدې شو، یو خط المر ښکاره شو، درځي دا نور به سبا ته سروایت بیرته یې الله ډکې دي. الله حکمت ته په دغه کې چې اوس یې نه راباسي چې کله قیامت وخت را نږدې شي. نو حدیث مبارک کې ده په یغه ورځ چې کار وکړي چې د اخري ځای ته راشي، هغه سړي ته راورسېده، نو دا مشر یې ورته وایي درځئ دا نور به انشاءالله دلته وایي، خدای پاک زړه ته دا ور واچوي، انشاءالله دا نور به سهار څه وایي. د یو د انشاءالله په برکت سهار چې راځي غار دغسې خلاص ولاړ نور کار شوی وي، صرف دغه یو ځای لږ پاتې وي، هغه چې وایي رنګ چې ړنګ شي نو د یاجوج و ماجوج راووځي. دومره ډېر دي په هغه وخت کې چې نبي علیه السلام بیان کوو، یو قول دا دی چې دوی 4 لکه وو، خو هر یو د دوی تر څو نمرې الله دومره عمر ورکړي چې زر اولاده یې ځوانان لکه د جنګ والا نه یې لیدلي کمربسته تر څو پورې نمرې زر اولاد دیوه. اوس دیوه آدم علیه السلام نه څومره زمانه راغله، څومره انسانان جوړ شوه. نو دغه یاجوج ماجوج چې په یو وخت کې 4 لکه وو، د قیامت نږدې وخت او هر یو مریم نه تر څو پورې چې زر اولاده ونه ویني، نو څومره یې الله وی داسې راکوز شي لکه د دې اوبو څپې چې درک نه وي په ده خوا ځي، لکه هغه ډېر مالونه چې د تندې په وخت کې شپانه راخوشي کي د غونډیو نه منډې راوهي، څوک داسې ځي څوک داسې ځي. حدیث مبارک کې راځي وایي بحیرې تبریه ته چې راورسېږي 10 میله انداز یو هغه د ډنډه ده 10 میله یو اوبو نه ډکه چې دی راورسېږي هغه مخکیني وچې کې ټوله ختمه شي، اشاتني ته چې راځي لاندهوال ویني چې دا مځکه خو لانده د کوم وخت کې اوبو په تېره شوي دي. بیا حدیثو کې راځي چې د دې مخکې مځکې مخلوقات ټول سره قتل کې پسې واخلي، حضرت عیسی علیه السلام نه بعد دی راځي چې دجال مردار شي، عیسی علیه السلام موجود وي، په هغه وخت کې بیا دی راکوزېږي. نو بیا حضرت عیسی علیه السلام دغه مسلمانانو سره د کویتور سر ته وخېږي، هلته دومره تنګي په دې باندې د خوراک چې نبي علیه السلام یې د غوایي سر دی ته چې نن 100 دیناره تاسو ته څوک درکړي څومره په خوشحاله کېږي، هلته به د غوایي په سر کې چې غوا کم وایي ډېره کمه وي دومره به په خوشحاله کېږي. بیا دغه یاجوج ماجوج دغه تکبرن ویل چې د مځکې خلک هم ختم کړ، درځئ اسمان کې چې کوم مخلوق د دا وولو غیشې شوي پورته طرف ته، استدراجان خدای پاک دې یو طرف نه په وینو رنګ کاکړ بیرته راغورځوي. نو دومره تکبر شروع کړي وایي د اسمان مخلوق مونږ ټول ختم کړ. په دغه وخت کې حضرت عیسی علیه السلام او هغه ورسره مسلمانان خدای پاک ته دعا وکړي، د یو دعا په برکت باندې ټول په یوه وار مړه شي، لکه یو انسان چې مري ټول په یوه وار مړه شي. بیا دوی د مخ د مځکې ټول نیولی، دغه مځکه کې ګزاره ذاتي مشکله شي، ځکه چې انسان چې مړ شي 2-3 ورځ بوی کوي، د بویونو یې خلک په عذاب دي. بیا مرغان راشي دومره غټه غړي لکه د بختي اوښان، دغه وړي او چیرې غورځوي په یو کندو کې خدای متعالی ځای ورته هغه کې غروب په مابین کې غورځوي. خو دغه د دوی نوونه وینې واز دی چې دلته په مځکه کې پاتې وي، د یو هم بدبویي وي. بیا الله تعالی یو باران وکړي، د یو باران په برکت لکه دا کورونه مځکې ټولې ومینځل شي، دلته دا مځکه ښه مسته شي د انسانانو په غاړو باندې. الله تعالی مځکې ته حکم وکړي چې خپل برکات ټول راوباسئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې داسې برکت پیدا شي په دا مځکه کې، د یوې وښې شودې د بسته کلي بس کېږي، د یوه انار دانه دومره غټه یي چې خلک یې وخوري، یا په ټوکه نه خیمه جوړه کړي، د لاندې به څو کسان تغذیه د دوی په غیشو کمربندو باندې تقریبا 7 کاله خلک ورونه بلوي. دا د قیامت علائمونه ده، قرآن او حدیث دواړه په ناطق دي. موجوده دنیا خلک یې نه مني، بیا چې موږ جغرافیه د دنیا ټوله کتلې ده، په ټولو دنیا ګرځېدلي یو، دا یاجوج ماجوج چیرې دي؟
نو جواب موږ او تاسې دا ده چې کله خامخا پیږي هغه کېږي چې دا د خلکو ګرځېدل ناقص ده. ځکه دا یو څو کاله مخکې یو مستقل بحر اعظم انټرکانټنیټا په نامه باندې هغه نوی معلوم شو. څو ملکونه دي چې تر اوسه پورې هغه بسته بحر اعظم لکه اوس اسیا د څومره ملکونه دي، افریقا د څومره ملکونه دي، کاناډا او امریکا دي، دا بحر اعظمونه بسته بحر اعظم نوی ښکاره شو. خو معلومیږي چې د خلکو دغه جغرافیایي کتنه ناقصه ده، ټوله دی نه ده کتلې. سبا څو وخت بعد به بیا نور مخلوقات راښکاره شي چې تر اوسه پورې خلکو نه دي لیدلي. چې قرآن عظیم الشان ویلي دي چې شته، حدیث مبارک ویلي دي چې شته، نو مسلمان باید شک په دې کې ونه کړي. نو آتوني زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین، چې راوړی اوسپنې ټوټې راوړی، چې کله د دوو غرو سر پورې دا دیوال جګ کړو، قال انفخوه، نو اوس ویلې چې ورپوکئ اور ورکئ. حتی اذا جعله نارا، چې دا دیوال ټول اور وګرځوه، قال ویلې آتوني، راوړی ماته مس افرغ علیه قطره، چې توی کوم زه په دې باندې دغه دیوال باندې دغه زیر دا مس توی کومه چې سره سریک شي د اوسپنې. فما استطاعوا ان یظهروه، طاقت به نه وي د دغه یاجوج و ماجوج چې په ډېره په دغه دیوال راوخیږي. وما استطاعوا له نقبه، او نه به طاقت وي د سروي کولو. چې کله ذوالقرنین دا جوړ کړه، دستي د خدای پاک د نعمت شکر ادا کوي، لوی نه کوي چې څنګه دیوال مې جوړ کړ. دستي وی قال هذا رحمة من ربي، دغه اتمام د دغه دیوال دا یو رحمت له جانب د رب د معنا، خو دا ګورې دائمي نه ده. فاذا جاء وعد ربي، کله چې راشي وعده د رب د ما چې د راوتلو د دغه یجوج و ماجوج، جعله دکا، وبګرځي دغه دیوال ټوټې ټوټې هوار بشي. وکانه وعد ربي حقا، وعده د رب د ما په برابرولو د دغه دیوال دا حق ده، د الله وعده ده چې یاجوج و ماجوج به راوځي، دا دیوال به ختمیږي. وترکنا پرېږدو موږ بعضهم، چې ځینې د دغه یاجوج و ماجوجو یموجو په بعض څپې وي، موجونه وي په ځینو نورو کې د ډېرې ازدحام د وجې نه نوری نه معلومېږي. که حجر اسود مبارک ته خدای هم د ټول سره ورولي ورشو چې خلک زور کوي، د دریو طرفونو زور شروع دي، یوه طرف نه هم شروع دي، بل نه هم شروع دي، او برابري نه خط نه هم شروع دي. ونفخ فی الصور، پو به کړی شي په شپېلۍ کې، دنیا باقي پاتې کېږي نه، ختمیږي. فجمعناهم جمعا، راټول به کوو موږ دا ټول خلک په راټولولو سره. وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، او راوړاندې به کوو نږدې به کوو موږ جهنم په دغه ورځ کې کافرانو ته په نږدې کولو باندې. الذین، هغه کافران، کانت اعینهم فی غطاء عن ذکري، چې د دوی سترګې په پردو کې وې د ډېره غفلت نه، د ما د قرآن نه، د ما د ذکر نه. وکانو لا یستطیعون سمع، او نه و د دې طاقت نه و د اورېدلو د کلام د ما. ولې نه و؟ د ډېره بغض نه، د ډېره بدبیني نه برداشت نه شوه چې حق خبره واوري. افحسب الذین کفروا، آیا ګمان کوي هغه کسان چې کافران شوي دي، ان یتخذوا عبادي، چې دوی ونیسي د ما بندګان، من دوني، غیر د ما نه، اولیاء، دوستان، معبودان دي هغو خدای مني، لکه د عیسی علیه السلام، د عزیر علیه السلام، د ملایکو. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، بېشکه موږ تیار کړی ده جهنم لپاره د کافرانو ځای د میلمستیا. قلت ورته هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، زه تاسو ته خبر درکړم په هغه چا چې ډېر تاواني وي د عمل په لحاظ باندې. الذین ضل سعیهم، هغه کسان ډېر تاواني دي چې ورک وي، توی وي، تللي وي هغه سعی منډې د دی فی الحیات دنیا، په ژوند د دنیا کې. وهم یحسبون، او دوی ګمان دا کوي چې انهم یحسنون صنعا، چې دوی کوي ښه کارونه. هغه خلک چې 80 کاله د بت سجدې کوي، ښه کار ورته لیدی کېږي، خو عمل به ټول ضایع وي، سعی به باطل وي. دغه لوی تاواني دي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، دا هغه کسان دي چې کافران شوي دي په آیاتو د رب خپل باندې، ولقائه، او په ملاقات د رب خپل باندې. فحبطت اعمالهم، نو باطل خراب شول عملونه د دوی. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، موږ به نه ودرو د دوی دپاره په ورځ د قیامت باندې څه تله چې به یې وتلو. یا دا معنا ده چې هغه کافر چې مجاهر بالکفر وي، هېڅ عذر یې وي نه، د هغه ټول ته څه ضرورت ده؟ هغه لکه هغه نیک مسلمان چې ټول عمر یې ګناه نه یې کړي، بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. کافران به دغسې جهنم ته ځي. ټول ته خو هغه ته ضرورت وي چې نیکي او بدي خو دواړه موجودې وي. یا دومه معنا، تله رتبې ته اشاره ده،
یو قدر د شي معلومیږي. زه به د کافر دپاره هلته وزن نه کړم، معلوم څه معنی هېڅ رتبه به ورنه کړم، هېڅ قدر به ورنه کړم. حتی ظاهري سپکاوی به دومره وي چې یو لوی مزه کافر په تله کې کېږدي د میاشتې د وزر غوندې وزن به یې نه وي. یا عملنامه یې تر مراده د ده د عملنامې به وزن نه وي. ولې که کافر بالفرض که نیک کارونه کړي، وسیله رحمي یې کړي او د انجیو کارونه یې کړي، چا ته دیوال جوړ کړی، چا ته پل جوړ کړی، چا ته مدرسه اسپتال جوړ کړی، مدرسې خو نه جوړوي، کېدای شي دغه هم جوړې کړي، ځکه خدای خو خپل اغراض پکې مطلوب وي. دغه یې که کړي د کفر په جانب کې د نیکۍ په طرف کې چې دا یې نیک اعمال کېږدي، خو بل جانب ته په هغه بد او چپ طرف کې کفر کېږدي، د کفر په مقابل کې هغه هېڅ وزن نه لري. د دې عمل د کفر په مقابل کې هېڅ وزن نه لري. ذالک دغه کار چې د دې عملونه باطل شول، جزاؤهم جزا د دې چې د جهنم د بما کفروا په سبب د هغه څه چې د کافران شوي دي، واتخذوا آیات ورسول هزوا، دوی نیولي وو آیاتونه د موږ او رسولان د موږ ځای د مسخرې. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، او بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی او دې کارونه یې کړي، لهم بیا د دوی دپاره جنات الفردوس، جنتونه د فردوس دي، نزلا د میلمستیا په لحاظ باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې جنتونه ډیر دي، اعلی د جنتو جنت الفردوس ده، برسیره د هغه عرش رحمان ده، د څلور ویالې ټولې د دغه ځای نه راشروع دي چې د نورو جنتو ته ځي، د دغه ځای نه ځي. نو خدای پاک ته چې سوال کوئ، سوال د جنت الفردوس کوئ. الله دې موږ تاسو ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. خالدین فیها، همیشه به وي دغه مسلمانان په دغه جنت کې، لا یبغون عنها حولا، نه به غواړي د دغه جنتو نه ګرځېدل چې بل طرف ته لاړ شي. هغه مخکې خبر چې بله ورځ موږ وکړه چې کافرانو د روح متعلق پوښتنه کړه یهودو، نبي علیه السلام ورته ویلي وما اوتیتو من العلم الا قلیلا، تاسو خو لږ علم ده، په داسې خبرو کې څه پوښتنه کوي؟ دوی څنګه دې موږ لږ علم ده، موږ د تورات غوندې علم لرو. الله تعالی د دوی د دفاع دپاره یو دغه آیتونه نازل کړل. قلت ورته ویل لو کان البحر، که شي دغه دریاب مدادا سیایي لکلمات ربي، لپاره د کلمات رب د ما چې د الله صفات ولیکي، لنفد البحر، تمام بشي دریاب، قبل ان تنفد کلمات ربي، مخکې تر دې نه چې تمام شي کلمې د رب د ما. دا دریاب خو څه کوي د دنیا؟ ولو جئنا بمثله مددا، اگر که موږ راتګ وکړو په مثل د دریاب باندې نور هم د مدد د ملګرتیا دپاره، دا به ټول ختم شي. ولې؟ وایي د دنیا دریابونه ټول متناهي دي او کلمات و صفات رب غیر متناهي دي، نو په متناهي شي غیر متناهي نشي لیکل کېدی. قلت ورته ویه انما انا بشر مثلکم، بېشکه زه یو انسان یم د تاسو په شکل باندې، خو فرق په دې کې ده یوحا الیه، ما ته وحی کېږي، انما الهکم اله واحد، چې بېشکه معبود د تاسو چې ده یو معبود ده. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر څوک چې امید لري اخروي د ملاقات رب خپل، فلیعمل عملا صالحا، نو عمل دې کوي تل دپاره عمل نیک، خو ولا یشرک بعبادت ربه احدا، نه دې شریکوي په عبادت رب خپل کې هیڅوک. دا قرآن عظیم الشان د اخلاص مطالبه کوي د موږ نه. څوک چې مسلمان ده هغه خو هر یو امید لري چې خدای پاک به خپل دیدار ماته په قیامت کې راکوي. دا نیک عملونه چې کېږي نو ریا دې نه کېږي. نبی علیه السلام یې زه په خپل امت باندې چې ډېر ډارېږم، د شرک خفي نه ډارېږم. صحابه ورته ویل شرک خفي چې دی؟ وایي ریا ده. اوس چې څوک په نیک عمل کې دا نیت وکړي چې خلک به مې صفت وکړي چې څه ملا ده، څه بیان کوي، څه سخي ده، څه لمونځګزاره ده، څه خیرات کوونکی صدقه کوونکی ده، د خلک مې صفت وکړي، دغه یو نوع شرک شو. ځکه صرف د الله د رضا دپاره نه شو، د بل چا د خوشحالولو نیت هم کې وشو. او په ورځ د قیامت کې کوم عمل کې چې چا د ریا عمل کړی وي، د خلکو نیت یې پکې کړی، وایي په ورځ د قیامت د الله تعالی د طرف نه اعلان ورته وشي انا اغنى الشرکاء عن الشرک، تاسو خو د ما سره نور خلک هم شریکان کړي، خو زه د ټولو شریکانو نه غني یم، داسې شی نه غواړم چې بل را سره شریک ورشي، د هغه شی ما سره شریک کړي و د هغه نه ثواب وغواړئ. هغه خو خپله بنده ده، محتاج ده، تا ته به څه ثواب درکړي؟ د ریا علاج اسانه تصوف کتابونه دا لیکي، لږ دا تصور باید سړی ډېر وکړي
چې که ټوله دنیا مې صفت وکړي زه جهاد یې دی دپاره کوم چې خلک مې صفت وکړي سخاوت یې دی دپاره کوم علم او بیانونه یې دی دپاره کوم چې خلک مې صفت وکړي چې ټوله دنیا دې ما صفت وکړي خو د ما عمل د الله په نزد قبول نه وي دا د ټولې دنیا صفت ما ته د میاشتې د وزر غوندې فایده په قیامت کې راکوی شي او چې نه یې کې صفت ټوله دنیا نه کې صفت خو چې ما عمل الله تعالی ته قبول وي د ټولې دنیا نه صفت یا غیبت ما ته د میاشتې د وزر غوندې تاوان راکوی شي خو معامله د الله تعالی سره صفا کړه د الله تعالی سره د چا پروا مه کوه د چا دپاره مه کوه خو ګورې مخکې مو غالبا یو ځای کې ویلي وو که نه سړي په خپل کور کې عادت و مثلا ماښام یې 4 رکعته نفل کړه و چیرې میلمه شو هلته په پردي کور کې کله شیطان دا خیال ورکړي چې اوس چې نفل کې خلک به وایي چې دا خو څومره صوفي ده پرېږده د خلکو دپاره یې پرېږدي دا پرېږدي خلکو دپاره دا مریا ده او کړن د خلکو دپاره بیا یې تعبیر په شرک کړی دغه نه د ریا کړی دغه نه شرک څه معنی دا بیا تر یغه نه سخت ده ترک د عمل چې د خلکو دپاره یې دا مریا ده کړن د عمل چې په خپل کور کې د نفل نه کړه خو چې د ملایانو په کور کې میلمه شو بیا 14 رکعته لګیا چې کېږي نو د خلکو دپاره چې کې دا ته بیا شرک ویلی وای په ګناه کې فرق ته اشاره شوه چې هغه د پرېښو ریا نه دغه ریا ډېره بده ده چې عبادت د خلکو دپاره کوي چې خلک به وایي چې څه لمونځګزاره ده څومره ډېر صوفي ده څومره نفلونه په پردي کور کې وظیفې کوي او په خپل کور کې د خدای ویر ده هر څه پاتې وي بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیه دا سورت مریم ده مکی سورت ده 8 او یو او یایم دا 2 آیتونه په مدینه منوره کې نازل دي مجموعه 9 آیات ده شپږ رکوع ده کاف ها یا عین صاد دا هم د هغه مخکینیو مقطعاتو د صغرو په شکل خدای پاک علم لري په خپل مراد چې دغه نه څه مراد ده ذکر رحمت ربک دا اوس چې لوستل کېږي دغه آیاتونه ذکر د رحمت د مهرباني د رب د تا ده عبده په بنده خپل باندې کوم بنده زکریا علیه السلام په دغه کې د الله د رحمت قصې په زکریا علیه السلام باندې کېږي زکریا علی نبینا علیه السلام هغه د 90 کلونو تقریبا اوښتی اولاد یې نشته نو یو وخت کې خدای متعال ته سوال کوي شوق د اولاد ورسره پیدا دغه سوال چې کوي د سوال آداب او لحاظ د دعا زده کړو یو په ډېر عاجزي په پټه سوال کوي دعا چې په پټه یې وایي ښه قبلېږي اخلاص ډېر یې پکې یو دوم خپل عذر ښکاره کوي خدای پاکه اډوکې مې هم ضعیف شوه وایي اډوکې خو په وجود کې هغه قوي مضبوط جز ده چې په دغه کې ضعف راغی نو نور بدن خو خود ضعیف شوی ویښتان مې ټول سپین وځلېده دوه خپل عذر ښکاره کړي دریم اراده نیت ښکاره کړي ما په خاندان کې خپل څوک د زمانو کې چې نه وي نو د قریبانو نه ډارېږم چې د ما په میراث کې به خیانت وکړي د انبیاو نه په میراث دین پاتې کېږي دنیا نه خبر په دغه ځای کې ده زه په دغه ډارېږم چې د ما په خاندان کې چې خپل څوک نیک نشي پیدا دا د تلو زمانو قریبان چې د بیلیارې دي دا د دین په کارو کې به بیا د ما نیک وارث نه وي دا به ضایع شي او بل ادب دا ورسره ذکر کوي خدای دې متعالی چې مخکې زه تا نا امیده کړی نه یم همیش دې د ما نورې دعاوې هم قبولې دي دا مې هم قبوله کړي وایي کریم ذات چې یو وارې څوک په یو تحفو عادت کې آی بیا نه ویروي څوک چې وایي عادت کې برخه په تاخچه کې ګدای موږ پښتانه وي که څه وي آ بیا نه یری تا نور کلم زه نه یم هېر کړی وایي د امید خبره به هم ښکاره کوي په الله به حسن ظن لري چې خدای پاک دې ما دعا قبلوي بین الله تعالی دعا قبلوي په داسې ناز عجز یقین امید دعا وکړه الله دې زیری ورکړه زه به زوی درکړم نوم به یې یحیی وي او په دغه نامه باندې مخکې بل څوک تېر شوی هم نه ده بیبي شانډه ده تر دغه وخت اولاد نه ده شوی شانډه بیبي به جوړه کړه دی بیا استعجابا چې د الله قدرت عجب کېږي
په دغه زوړوالي کې به الله ماته څنګه اولاد راکوي؟ د الله په قدرت کې شکمن نه ده، تعجب کوي د الله په قدرت کې چې په دغه عمر الله تعالی د ملایکې په خوله ورته او د عادت په لحاظ په خبره دغسې ده چې په دومره سپینه ږیره او سپین سر باندې اولاد نه کېږي، خو د خدای رحمت او اراده چې وشي چې الله تعالی په دغه قادر ده چې د نیستي نه شی وجود ته راباسي، په دغه بیا نه ده قادر چې په سپینګیري کې توان او طاقت پیدا کړي، په زړه کې ښځې کې قابلیت یا حمل پیدا کړي. اذ نادا ربه نداء خفیه، کله چې د سوال وکړ رب خپل ته سوال ورو په نیمه شپه کې. ظلمت خلیفه سي مبارک ما ته یو دا ښوولي و، نور نه یم خبر چې نور مریدانو ته به یې ښوولي که نه، د وظیفې چې د چا نه کېږي یا نه پوهېږي نو د هرې لطیفې په ځای چې دا اول وی کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیه، په تصور کې دا وویئ، بیا وی الف لام میم الله، ذات وی الله الله شروع کړي، وایي خدای پکې په وظیفو کې ترقي راولي، قوت کې پیدا کېږي. په دا پنځو لطیفو کې تر ذکر سلطانه پورې دا کېږي، تر ذکر سلطانه پورې چې دا تصور کوي نو بیا خدای پاک په وظیفو کې وایي قوت پیدا کوي. قال ربي ذکریا علیه السلام ویلې ای رب د ما انی بېشکه زه چې یم وهن العظم مني سوس شوي ضعیف شوي دي هډوکي د ما واشتعل الرأس شیبه او شغلې و ایثار د ما د سپینوالي نه ولم اکن بدعائک رب شقیه او زه نه ومه هېڅ چیرې پاتې شوی په دعا د تا باندې ای رب د ما نه محروم شوی نه امید هم نه یم پاتې شوی چې نور کله مې دعاوې درته کړي هغه دې هم قبولې کړي دي. او انی خفت الموالی من ورائي او بېشکه زه ویرېږم د خپلوانو د خپلو نه چې وروسته د ما نه پاتې کېږي چې هغه به د دین په کار کې نقصانونه وکړي. لویه خبر دا ده زموږ استاد به ویلې چې عالم په ځای کې عالم مړ شي او زوی کې ښه وارث نه شي پاتې، دا ډېر د افسوس دی. او نن وایي دغه سلسله شروع ده ځکه علم ورک شو، سلف چې خلق نه پیدا کېږي، لوی ولي مړ شي په زوی کې په کور کې بزرګ نه وي، لوی عالم مړ شي په کور کې عالم نه وي. زه په دغه ډارېږم. او وکانت امرأتي عاقره، ښځه مې هم شنډه ده، فهب لي من لدنک ولیا، ته یې راوبخې ما ته د خپله نیز نه یو خپل وارث یرثني چې د ما نه میراث یوسي ویرث من آل یعقوب او میراث یوسي د یعقوب علیه السلام نه او د انبیاو نه میراث دین ده. نبی علیه السلام العلماء ورثة الانبیاء، علما ورثه د انبیاو دي. خو بیا څه وایي چې انبیاو لم یورثوا دینارا ولا درهما، سره زر سپین زرې نه دي پرېښي، انما ورثوا علما، یو علم پرېښی، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې علم زده کړو نو غټه برخه یې د میراث واخیسته. او بیا د دغه اولاد په باب کې د اصلاح دعا هم کوي، خدایه زوی راکړي چې د ما وارث شي، د نبوت وارث شي، واجعله رب راضیه، او ته وګرځې ای ربه د ما دغه زوی غوره کړی شوی چې تا ته محبوب وي. یا زکریا، الله تعالی ورته ای زکریا علیه السلام انا نبشرک بغلام، موږ زیری درکو تا ته په یو داسې هلک باندې اسمه یحیی چې نوم د هغه یحیی ده، لم نجعل له من قبل سمیه، چې نه ده ګرځولی موږ ده ته پخوا د ده نه امنامی، او د ده د صفت باندې سړی بل څوک نه ده تېر شوی. قال ربي، نو زکریا علیه السلام ویلې ای رب د ما انا یکون لی غلام، څنګه به ما ته پیدا کېږي زوی، وکانت امرأتي عاقره، ښځه مې هم شنډه ده، وقد بلغت من الکبر عتیه، او زه هم د زوړوالي اخري مرحلې ته رسېدلی یم. قال الله تعالی ورته ویلې کذلک، کار همداسې ده لکه دا تا چې ویلې، خو لیکن قال ربک، ویلې دي رب دې ته هو علی هین، دا پیدا کول په ما ډېر اسانه دي، وقد خلقتک من قبل، ما ته پخوا پیدا کړې ولم تکو شیئا، هېڅ شی هم نه وې چې تا وجود نه و، تا ته مې په وجود درکړو، نو په دغه هم زه قادر یم چې د تا په وجود کې بېرته بدلون راولم، قوت پیدا کړم. د دې هغه علامه ټیسټونه خو نه وو چې ټیسټ وکړي چې حمل شته که نه شته. قال رب اجعل لي آیه، خدای پاکه ما ته یو علامه وګرځوي چې زه په دې پوه شم چې ښځه مې حامله شوه. الله ورته ویل علامه یې دا ده چې ښځه دې څنګه حامله شي، 3 ورځې یې به جوړ ګونګی به نه یې، خو دنیایي خبرې به نه شي کړی، ذکر عبادت کړی شي خو دنیایي خبرې به نه شي کړی. دا علامه د خلکو سره چې غږېږي په اشاره به غږېږي. قال رب اجعل لي آیه، دوی ویل ای رب دې ما ته وګرځوي علامه،
قال آیتک الله تعالی ورته ویل علامه د دا ده د دغه حمل چې حمل پیدا کیږي الله تکلم الناس ثلاث لیالین چې ته به خبرې نشي کولی د خلکو سره 3 شپې خو په داسې حال کې سوي چې ته به یې روغ ګونګی به نه یې. فخرج على قومه من المحراب راووت زکریا علیه السلام خپل قوم ته د محراب نه. محراب ته محراب ځای د محاربې د محراب د عبادت ځای د شیطان د جنگ ځای ده. تخصیص ځکه په محراب پورې نه ده که کوټه ده دغه قصر چې مخکې موږ خبر کې وکړه دا بیګا مو چې پرون وویل چې دا ځای اوس د عبادت لپاره منتخب شوی د شیطان د جنګ او د مقابلې ځای ده. فاوحى الیهم اشاره یې وکړه دوی ته د دې خبرې ان سبحوا بکرة وعشیه تاسو تسبیح ویئ سبا او بیګا. عبارت کې اختصار ده. بیا نو الله تعالی ښځه حامله کړه بیا پیدا شو اولاد یحیی علیه السلام. بیا یحیی علیه السلام دومره لوی شو چې د خبرو شو بیا الله ورته حکم کوي یا یحیی خذ الکتاب بقوه. یا یحیی علیه السلام واخله دغه کتاب دا تورات په قوت د زړه سره. واتیناه الحکم ورکړی موږ دغه یحیی علیه السلام ته حکم حکمت نبوت سبیان په داسې حال کې چې دی الکو وایي د 3 کالو په عمر خدای پاک دی مکلف کو په تورات باندې. وحنانا او بل ورکړی موږ د یحیی علیه السلام لپاره د مهرباني کولو په دغه هغه باندې زکریا علیه السلام باندې او موږ ورکړی د اولاد حنانا چې ډېر مهربانه و من لدنه د خپله نیز نه وزکاتا پاکو د معاصیونه وکانه تقیا او پرهیزګار. یو د الله په خلکو ډېر مهربانه و بل پاکي په ده کې د ګناهونه ډېره وه بل متقي و حتی چې ده په جائزه طریقه هم د بیبي سره جما نه ده کړې واده یې بیخي نه ده کړی. په کنکوني کې وایي هلکانو به ساتیره و ته ته بیا ویله راشي چې ساتیر کړو ده ویل موږ خدای د ساتیرۍ دپاره نه یې پیدا کړی. حتی په کنکوني به یې ژړل مور و پلار به په ځورېده هلته اولاد مو هلته په سپینه ګیره اولاد مو خدای پاک ورکړو هلته به ده ژړل ولې ژاړې وایي د آخرت نه ډارېږم. وبرا بوالديه او دی نیکي کوونکی و د خپل مور و پلار سره ولم یکن جبارا عصیه نو دی سرکشه نافرمانه د خپل رب نه. وسلام علیه سلام دی وي په ده باندې په یحیی علیه السلام د الله تعالی د طرف نه یوم ولده په هغه ورځ چې دی پیدا کړی شو. سلام دی وي د څه شي نه د مست شیطان نه هر هلک چې پیدا کېږي شیطان یې مسه کوي خدای وسات. و یوم یموت او سلام دی وي په ده باندې په هغه ورځ د مرګ باندې چې د زرکدن د تکلیف نه خدای پاک وساتي د قبر د عذاب نه وساتي. و یوم یبعث حیا او په هغه ورځ د سلامتیا وي چې راپورته کړی شي ژوندی په ورځ د قیامت د عذاب د قیامت نه د دی سالم وي. واذکر فی الکتاب مریم یاد که په دغه کتاب کې قصه د بیبي مریم اذ انتبذت من اهلها کله چې په څنګ شوه لاړه دا د خپلې کورنۍ نه مکانا شرقیه هغه ځای د کور شرقي طرف ته. حضرت بیبي مریم چې مخکې موږ تاسې یو وارې څه قصه کړې ده چې مور نظر کړه خدای پاک بیا داسې لور ورکړه دا خو د زکریا علیه السلام په کور کې لویه شوه. وایي حیض ورغی د 10 کلو په عمر ده تقریبا د حیض نه د غسل دپاره دا د کور مشرقي جانب ته لاړه هلته غسل کوي پناهي کوي لکه د موږ تاسې عام دستورو کې په عامو کوچیانو زندګي کې بلکې مخکې کلیوالي زندګي کې غسلخانې نه وي رواج. دا خو اوس لږ لږ خلک په عادت شوه په کور کې به غسلخانه نه وه او یارې ته به ته په ویالې کې به غسلونه کوه دا سپین ګیري اوس په حال نه ویایي چې اوس ورغږیې کنی دغه سپین ګیري نه چې پوښتنه وکړې ډنډو ته به تله چینو ته به تله غسلخانې نه وې نو هلته هم غسلخانه ځای پټ نشته لار داسې د مشرقي جانب ته هلته کمر ده غر ده د هغه شاته شوه چې غسل وکړي. غسل یې وکړو د حیض نه پاکه ده غسل یې وکړو چې حضرت جبرائیل علیه السلام یو ډېر ښایسته ځوان په شکل کې خدای پاک ورته راولي د اولاد اراده ده د الله چې دې ته اولاد ورکړي. دې چې ولید په داسې وخت کې چې چا په بېکاره ځایو کې وخت تېر کړی خو د شهوت ماده پکې پیدا کېږي. وکانو امه صدیقه دا خو د اولیاو د جملې نه وه. دستې دغه ځوان ته وویلې که د خدای نه ډارېږې ما ورته مه راځه که تقي یې پرهېزګاره یې ما ته راته چې ګوره رانه شي. هغه ځان ور وپېژندو زه د ګناه په نیت نه یم را روان
زه د خدای پاک ملائکه یم دغه دپاره زه راغلم الله رالیږلی یم چې تا ته اولاد درکړم څنګه به ما ته اولاد پیدا کېږي نه مې په جایز طریقه د میړه سره جمع کړې میړه نه لرم نه مې په ناجایزه طریقه زنا کړې ده او دستور خدا ده چې سړی او ښځه جمع وکړي بیا خو اولاد پیدا کېږي هغه ورته چې خبره ده دغسې خو الله اراده د دې ده تا ته بې میړه اولاد درکوي ځکه آدم علیه السلام بې مور او بې پلاره پیدا کړه هوا انا یې بې موره پیدا کړه تا بې پلاره پیدا کوي تا ته بې پلاره زوی درکوي بې میړه نه حضرت جبرائیل علیه السلام پوکه یې وکړو په دې کې اختلاف ده چې دا پوکه یې چیرې وکړو یو قول دا ده دا د دې په دغه ګریوان کې چوفکه یې ور وکړو یو قول دا ده په لستوړي کې چوفکه یې ور وکړو یو قول دا ده د لرې نه چوفکه یې ور وکړو دغه چوفکه یې الله د حمل ذریعه وګرځوه حمل پیدا شو بیا په دغه حمل څومره وخت تېر شو څوک یې نه میاشتې د نورو هلکانو په شکل چې پیدا کېږي نه میاشتې حمل څوک یې 8 میاشتې څوک یې 6 میاشتې څوک یې 9 په یوه ساعت کې حمل و دا حمل چې علوق راغی په ساعت کې حمل شو او په ساعت کې بیا د موده د حمل تېره شوه په بل ساعت کې زیږېدن په 3 غنټو کې د ده ولادت وشو حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو دا چې حمل پیدا شو بیا دستي د حمل درد چې شروع شو دا اولاد چې په حرکت شي مور ته دلته دردونه شروع شي نو دې ته چې دردونه شروع شو د خپله ځایه لاړه هلته د وچې خرما ډک ده د ژمی خرما وچه ده سر یې پرې ده پاڼې هم نه لري د دغه دپاره چې دردو په وخت کې هغې ته ځان پورې کلک کړي یا تکیه ورته وکړي دی چې خرما ډک ته ورغله نو دلته ډېر افسوس کوي چې کاشکې زه بیخي ژوندی نه وای زه به خلکو ته بیا څه جواب کړم داسې ورکه وای چې نوم یې هم چا نه اخیستی دا ډېره پریشاني کوي په دې باندې غږ کېږي د لاندې د لوري نه وای دا جګه غونډۍ وای لاندې نه جبرائیل امین غږ ورته وکړو خفه کېږه مه خرما ځان ته راکش که تازه خرماوې به درته راولوېږي دغه ځای کې اوبه هم نه وې لاندې وای زړه نرۍ ویاله تېره وه او ویاله یې خدای پاک روانه کړه یا وای جبرائیل علیه السلام په پښه وویل چې نه راوخته یا وی حضرت عیسی علیه السلام چې پیدا شو دا کنکي چې پښې وی هغه دغه چې نه را پیدا شوه نو ورته وی خفه کېږه مه د خوراک بندوبست دا د خرما راکه وکوروه تازه خرما به درته راولوېږي او لاندې ښې خوږې اوبو دا چکه خرما خوره او په خپل بچي سترګې سړاوه خوشحالي پکوه کرامت ثبوت یو دغه ځای ده دا حضرت بیبي مریم ولیه وه که نبیه خو ولیه وه که نه ولي ته دا بې وخته میوې د وچې خرما نه سر هم پرې میوه پیدا کېږي تازه دغه کرامت داسې نه چې دا کرامت په خپل زور پیدا کوي چې دا خو الله ورکړو خو کرامت معنا دا ده چې الله یې عزت وکړي او څه ورکړي نبي ته معجزه ورکړي الله تعالی یې ورکړي نو دا ډېره پریشانه ده چې کله خلکو ته به څه ویایي ملایکې ورته ویلې چې ته به خلکو ته نه غږېږې چې چا پوښتنه درنه کړه ورته چې اشاره به ورته کوي چې نن د ما چوپوالی نظر کړی په ځان چې زه نه غږېږم حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام یې په هغې کې راواخیست کلي ته راغله کورو ته چې دا خو د هغه نه مشرقي جانب لرې تلې وه د غسل او د هغه د حمل موده په تېره شوه څوک یې چې حتی 40 شپې هلته کړي دي 40 شپو نه بعد بیا راغی دوی چې ولیده چې په هغې کې هلک ده میړه خو نه و هلک د کومه نه شو نو ورته ای د هارون خورې د هارون خور دا معنا نه چې هارون علیه السلام د هلته ژوندی و دا د هغه خور وه هغه خو موسی علیه السلام هارون علیه السلام خو 1.5 کاله مخکې تېر شوي دي خو عادت دا و چې خلکو په خپلو زمانو د انبیاو نومونه یې په دغه وخت کې یو سړی و په دغه کلي کې هارون هغه هم بزرګ و دا بیبي مریم هم بزرګه وه دی دواړه مشهور په بزرګي وه ته خو د هارون غوندې ورور د هغه خور وې تا به څه کړه دوهم ورته تا مور هم زانیه نه وه پلار دې هم بد عمله نه و
دا ځای ډېر د مهم ځای دی وایي د نیکو خلکو اولاده چې بد عمل کوي دا ډېره بد مناسب ده د هغو خلکو سره ډېره بده ښایي د عالم زوی د پیر زوی د نبي زوی سید دا چې سیدان بد کارونه کوي یا اخندزادګان بد کارونه کوي یا صاحبزادګان بد کارونه کوي وایي ډېر بد نامناسب ورسره دی کېږي تا به داسې ولې کړل ټول پاک نسب ده او داسې دې اشاره ورته وکړه حضرت عیسی علیه السلام هغه د دوه سره څنګه وغږېږو کنکای ماشوم دی ورته خدای پاک ویانه کړه اني عبدالله زه د خدای بنده یم اوله دې په خیال کې دا ورکړه چې وروسته به بیا دعوا د خدای د ما په باب کې نه کوې زه د خدای بنده یم او ما سره وعده اتاني الکتاب اوس خو دستي وحی نه ده ورته راغلی ما سره الله وعده ده چې ما ته به کتاب راکوي انجیل به په نازلېږي ما به خدای پاک پیغمبر ګرځوي إذ انتبذت من أهل مكان شرقيا فاتخذتوني ولدي من دونهم دي طرفنا بغسل دي پاره حجابا يو پرده فأرسلنا إليها روحنا مگر ولګو دې ته روح خپل چې جبرائیل علیه السلام ده فتمثل لها ځان جوړ کو دې د پاره بشرا سویه یو سړي کامل تام الخلقت او نوراني زمي په شکل باندې قالت بی مریم دغه زلمی ته ویلې اني اعوذ بالرحمن بشک ز پناه غواړم پر رحمان ذات باندې من کده تا نه ان كنت تقیا کای پرهیزګار او ماته مر نه دی کېږي قال جبرائیل علیه السلام ورته ویلې انما انا رسول ربک بشک ز را لګل شوی د رب د تایمه لاهب لك غلاما زکیه چې درو بکم تا ته په امر د رب د تا باندې یو الک صالح پاک د معصیونه قالت بی مریم ویل انا یکون لی غلام څنګه په ما ته پیدا کېږي غلام ولم یمسسني بشر ما ته رسېدل نه د کړی بشر نه په نکاح ولم اکو بغیه او نه یم زه زانیه قال كذلك جبرائیل علیه السلام ورته ویل بی مریم ته کار خو دغه ده چې لکه دا ته چې وایې خو قال ربک ویلې دې رب دې ته هو دغه اولاد پیدا کول بې میړه علیها نن په ما باندې اسانه ده زه تا ته در کوم د خپل قدرت اظهار کوم ولنجعله آیة للناس او د دې لپاره چې زه وګرځم د الک یو لوی علامه دلیل په خپل قدرت کامله باندې ورحمتا او رحمت منا د موږ د طرفنا وکانه امرا مقضیا دا یو کار فیصله کړی شوی په ازل کې د دغه مخالفت نشي کېدی فحملته ذا حمل شو بی مریم په دغه عیسی علیه السلام باندې فانتبذت به نو څنګ په څنګ شو د دغه حمل سره مکان قصیا یو ځای لري ته فجاءها المخاض وراوست دا دردونو د لنګوالي الى جذع النخل هغه ډډ د وچه خرما ته قالت درته ویل یا لیتنی مت قبل هذا کاش کې چې زمړه وای مخکې تر دې وكنت نسيا منسيا او زه وای هېره شوې بیخي د زړونو د خلکو نه وتلې دومره پخوالې امړه وای فناداها من تحتها غږ وکړو ملایکې دغه بي مریم ته د لاندې د لوري نه د هغه ټیټ ځای نه الله تحزني چې ته مه خفه کېږه قد جعل ربک تحتک سریا بېشکه ګرځولی د رب د تا لاندې د قدمو د تا نه چینه یا سریا سردار عیسی علیه السلام و د اولاد خدای پاک درکړی وهزي الیک بجذع النخله او ته حرکت وکړه وښوروه د خپل ځان دپاره بیخ د دغه خرما تساقط علیک رطبا جنیه راوبلویږي په تا باندې خرما نوې تازه فکلي خوره دا خرما وشربي چکه دا اوبو وقر عینه او سړوه سترګې په لیدلو د عیسی علیه السلام خوشحاله اوسېږه فإما ترین من البشر احدا کتا ولیدو د خلکو نه کوم انسان د عیسی علیه السلام د پیدایښت پوښتنه یې درنه وکړه فقولي ته ورته ووایه اني نظرت للرحمن چې بېشکه ما نظر کړې ده د الله دپاره صومن یو روژه فلن اکلم اليوم انسیا زه نن ورځ د هېڅ انسان سره نه غږېږم فآتت به راغله بی مریم سره له د عیسی علیه السلام قومها قوم خپل ته تحملوه چې په غېږ کې یې راخیستی و قالو دی ورته ویلې یا مریم ای بی مریم لقد جئت شیئا فریا تا خو یو نادره کار مخالف العادت کار و عجیبه دا دې څه کړي دي یا اخت هارون ای خورې د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نه و پلار دې بد سړی وما کانت امک بغیه نه د مور بد عمله وه فاشارت الی دې اشاره وکړه دغه الک د عیسی علیه السلام ته قالو دی ویل کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه موږ خبرې وکړو د هغه چا سره چې هغه په زانګو کې ده یا په غېږ کې ده او حال دا چې دی وړوکی الک د تیریدونکی ده قال عیسی علیه السلام ورته ویل انی عبد الله بېشکه زه د الله بنده یم اتانی الکتاب راکړی ده ما ته الله تعالی کتاب وجعلني نبیا او الله زه ګرځولی یم نبي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو مور مبارکه وې ګوتې د اسمان په طرف باندې نیولې کلمه یې ویلې او بیا د سجدې په شکل شو د امتي امتي نارې ویلې دا کوم کتاب کې غږېده چې نور انبیاو ته خدای کوم څه ورکړي دي نبی علیه السلام ته ټول خدای پاک ورکړي وجعلني مبارکا زه ګرځولی یم الله تعالی برکتناک اینما کنتو په هر ځای کې چې زه اوسېږم و اوصاني او علامات حکم کړی بصلات په لمانځه سره و زکات په زکات سره ما دمتو حیا چې تر څو پورې ژوندی یم و برم بوالدتي او زه الله ګرځولی یم نیکي کوونکی د خپل مور سره ولم یجعلني جبارا شقیا زه یې نه یم ګرځولی سرکشه بدبخته والسلام علیه سلامتیا ده په ما باندې یوم ولدت په هغه ورځ چې زه پیدا شوم د الله تعالی د طرف نه د شیطان د مسې نه یې وساتلم و یوم اموت په هغه ورځ باندې چې زه مرم د تکلیف د عذاب د قبر نه به مې ساتي و یوم ابعث حیا په کومه ورځ چې زه راپورته کړی شم د عذاب د قیامت نه مې وساتي ذلک دغه موصوف چې ذکر شو عیسی بن مریم عیسی زوی د بیبي مریم و قول الحق دا خبره حق ده الذي فيه يمترون هغه خبره چې د شک کوي یهودیان العیاذ بالله ولد زنا بولي نصارا یا خدای بولي نه خدای ده نه ولد زنا ده الله په خپل قدرت کامله پیدا کړی او د الله نازولی بنده او رسول ده ما کان لله ان يتخذ من ولد نه ښایي الله ته چې دی د ځان دپاره یو څوک په زویګلوي ونیسي سبحانه پاکي د الله تعالی لره د زوی د نیولو نه اذا قضى امرا کله چې اراده وکړي د کوم کار په انما یقول له کن وی یو شي د شپه یکون موجود شي موږ خو زمانو ته حاجت لرو په خپل کار نه ولېږو بیا زمانو کومک را سره کوي الله څه ضرورت لري وان الله ربي وربكم او بل عیسی علیه السلام دا خلکو ته ویل چې الله رب دې ما هم د رب د تاسو هم د فعبدوه دې دغه یو الله عبادت کوئ هذا صراط مستقیم د دې یو الله عبادت کول برابر لار ده وفاختلف الاحزاب من بینهم بیا سره مختلف شو ډلې د نصاراو په باب د عیسی علیه السلام کې په خپل مابین کې چې عیسی علیه السلام الله پورته کړ دې کې درې ډلې شو چا د خدای زوی باله چا د خدای سره شریک باله او چا نبی باله څوک په سمه لار و دا څوک منحرف شو فویل للذین کفروا هلاکت ده کنده د دوزخ ده هغه خلکو لره چې کافران شوي دي من مشهد یوم عظیم د حاضرېدلو دغه ورځې ډېرې لویه نه چې ورځ قیامت اسمع بهم وابصر څخه اورېدونکي به وي دوی څخه ډېر لیدونکي به وي دوی په هغه ورځ چې کله راشي ماته یوم یأتوننا چې ماته راشي د قیامت په ورځ به بیا څخه حق وویني څخه به حق واوري خو لکن الظالمون لکن دا ظالمان الیوم نن ورځ په ضلال المبین په ګمراهۍ ښکاره کې دي وانذرهم یوم الحسره ویروه دا خلک د ورځې د ارمان نه اذ قضي الامر کله چې فیصله کړی شي کار د حساب او د کتاب وهم بی غفلت او دی په غفلت کې دي په دنیوي غفلت کې وهم لا یؤمنون ایمان راوړي وای کله چې ورځ د قیامت شي او جنتیان جنت ته داخل شي جهنميان جهنم ته داخل شي مرګ ته الله مرګ راولي مرګ مړ شي دغه د سخت افسوس ورځ ده په کافرانو باندې چې د قیامت یو نوم یوم الحسرت ده دغه ورځ نه وډار ته بیا به ارمان کوي خو ارمان به پیدا نه ورکړي انا نحن نرث الارض بشک موږ به وارثان کېږو د دغه مځکې ومن علیها او د هغه چا چې په دغه مځکه باندې زندګي کوي دوی به ټول پاتې کېږي ما ته به هر څه پاتې کېږي الله تعالی وی و الینا یرجعون او ما ته به راوستل کېږي د حساب و کتاب دپاره واذکر فی الکتاب ابراهیم یاد که ای نبی علیه السلام امت خپل ته په دغه کتاب کې قرآن کې قصه د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا بشک دا ابراهیم علیه السلام ډېر رښتونی نبی و اذ قال لابيه کله چې دوی ویل خپل پلار ته یا تر ته یا ابتی ای پلاره لما تعبدوا ولي عبادت کوي ما دی غشي لا يسمع جن اوري ولا يبصر نویني ولا يغني عنك شيئا او نن فقط پکوي شي تا نه کوم ضرر یا ابتی ای پلاره دما اني قد جاءني من العلم بشك ما تراغله د علم ما اغ علم لم ياتيك چتا ته نه دراغله فتبعني تدما متابعت وک اهديك صراطا سويا چې زه وخیم تا ته لار برابر یا ابتی لا تعبد الشيطان اې د ما بلا عبادت شیطان مکوا دا ګناوي مکوا ان الشيطان كان للرحمن عصيا بشک شیطان دی الله نه ډیر نافرمانه ده یا ابتی ای دی ما پلاره انی اخاف زو یریږم بشک ان یمسک عذاب چې وبرسیږي تا ته عذاب من الرحمن دی الله تعالی دی طرف نه فتكون للشیطان ولیا تب بیا شي د شیطان مرګرای په دوزخ کې ګورې ټولې خبرې چې ورته کی هر وارې ښه ادب ای پلاره ای پلاره ای پلاره شفقت اظهار کوي د عذاب را در باندې ډارېږم دا دی په جواب کې څه ورته
قال اراغب انت عن الهتي ایا ته مخ ګرځې د ما د عبادت د هغه خدایانو نه چې زه عبادت کوم یا ابراهیم داسې نور دي چې یا بنیه زویه او بیا دمکۍ ورته د څه شروع کړي لئن لم تنتهي که د دغه خبرې نه وانه اوښتې لارجمنک په تیږو به دې وولم وهجرني ملیه ما پرېږده ډېره موده د ما سره خبر ما راکوه چې نور مې دومره خوشکې راغلی ضرر مې د لاسه در رسېږي قال سلام علیک ابراهیم علیه السلام ویلې بس نو د خدای په امان سلام د خدای په امان نه دي وي زه درنه ځم خو او بیا هم پلارې ساستغفر لک ربي زه د چې زه به مغفرت وغواړم تا ته د رب خپل نه چې څوک مسلمان شي مغفرت غوښتن د هدایت غوښتنه ده انه کان بی حفیه بېشکه دا الله په ما باندې ډېر مهربانه ده واعتزلکم او زه په څنګ بشم وما د تاسې نه وما تدعون او د هغه خدایانو نه چې تاسې عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه وادعو ربي زه بولم عبادت کوم یوازې د رب خپل عسى الله اكون بدعاء رب شقيا شاید امید لرم چې زه به نشم په عبادت رب خپل باندې بدبخته نه امیده لکه دا تاسې چې بدبخته شوي یې فلما اعتزلهم کله چې په څنګ شو ابراهیم علیه السلام د دوی نه وما یعبدون من دون الله او د هغو بتانو نه چې دوی عبادت کوو هجرت یې وکړه د عراق نه د شام شریف په لوري باندې نو الله په دنیا کې هم دا انعام په وکړه وهبنا له اسحاق موږ وروبخه ته زوی اسحاق علیه السلام ویعقوب المسی یعقوب علیه السلام وکلا جعلنا نبیا زوی مم ورنبي کو المسی مم نبي کو ووهبنا لهم من رحمتنا او ما وبخل دی درې سروتا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا موږ وګرځول د دې لپاره ژبه رښتونې ډېره پورته مشهوره ژبه رښتونې د درې سرو لپاره څه معنا ده ذکر جمیل ثنا حسنه ټول امتونه د دې په ښه نامه یادوي یهودي په ښه نامه یادوي نصارا مسلمانان هم بلکې موږ هر نازي کې درود کوو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم روزانه د دې باندې درودونه ویل کېږي او ذکر کېږي واذكر في الكتاب موسى یاد کړه په دغه کتاب کې قرآن عظیم شان کې قصه د موسی علیه السلام انه كان مخلصا بشک د خالص کړی شو د الله د طرفنا وكان رسول النبي او رسول نبی وناديناه من جانب الطور الايمن غږ وکړو موسی علیه السلام ته له جانب د غره نه د کوی تور چې د پخې لوري و وقربناه نجیا او رانږدې کړو موږ خپل ځان ته په داسې حال کې چې د دې سره خبرې د راز کولې ووهبنا له او وبخو موږ د موسی علیه السلام ته من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه ورور د هارون علیه السلام نبی واذكر في الكتاب اسماعیل یاد کړه په دغه کتاب کې قصه د اسماعیل علیه السلام انه كان صادق الوعد بشک د رښتونه و دی وعده په لحاظ حتی یو سړي ورته ویل چې ته دلته ودرېږه زه راځم د وعده ورسره وکړه د زه درته درېږم درې شپې ورته ولاړو په هغه ځای کې وکان رسولا نبی او رسول او نبی وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ودای چې حکم وکړو خپل قوم ته یا خپل امت ته یا خپل کورنۍ ته په لمانځه او په زکات باندې وكان عند ربه مرضيا او په دې رب خپل باندې غوړه کړی شوی واذكر في الكتاب ادریس یاد کړه په دغه کتاب کې قصه د ادریس علیه السلام انه كان صدیقا نبیا بېشکه د ډېر رښتونه نبی و ورفعناه مکانا علیا پورته کړی و موږ دی ژوندی هغه ځای ډېر اوچت ده چې جنت ته یا څلورم اسمان ده یا مرتبه د نبوت ده اوس د دې ټولو انبیاو لنډې لنډې څو قصې ذکر شوې رب کریمي اولئک الذین انعم الله علیهم دا هغه کسان دي چې د الله نعمتونه په دوی باندې شوي دي من النبیین له جملې د نبیانو نه من ذریة آدم چې ځینې د دوی د اولادې د آدم علیه السلام نه دي وممن حملنا مع نوح او ځینې بیا د هغه اولادې نه دي چې موږ پورته کړي دي د نوح علیه السلام سره ومن ذریة ابراهیم او ځینې د ذریه د ابراهیم علیه السلام نه دي و اسرائیل ځینې د اولادې د یعقوب علیه السلام نه دي د انبیا څوک مخکې چې ذکر شو ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام په اولاده کې د نوح علیه السلام نه مخکې ابراهیم علیه السلام دا د نوح علیه السلام په اولاده کې د ابراهیم علیه السلام نه رالاندې د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې او د یعقوب علیه السلام نه وروسته بیا د یعقوب علیه السلام په اولاده کې وممن هدینا واجتبینا او دا دغه خلکو نه و چې موږ هدایت ورته کړو او موږ غوره کړي و دوی په نبوت او په کرامت سره اذا تتلى عليهم آیات الرحمن کله چې ولوستل شو په دوی باندې آیاتونه د رب کریم خرو دوی پرېوته سجدن سجده کوونکي و بکیان او ژړا کوونکي د خدای د ویره نه
فخلف من بعدهم خلف بیا پیدا شو وروسته د دوی نه داسې بد جاینشین اضاعوا الصلات لمونځونه یې ضایع کړه بې وخته یې کړه واتبعوا الشهوات متابعت د خپلو نفساني شهواتو کوه فسوف یلقون غیا زر د چې دوی به ولویږي ملاقي شي یو ځای شي د هغه بد عاقبت خپل سره څوک چې غی په جهنم کې یوه کنده ده چې د جهنمیانو نوونه وینې پکې بهیږي د جهنمانو وینې نوونه پکې بهیږي په دغه کې به مشرکین وي په دغه کې به زانیان وي او د دغه زانیې ښځې د عورت نه به داسې بوی پورته کېږي چې نور جهنمیان به د دې د بدبویي نه ډېر په عذابي که بیرته توبه وباسي الله رحیم ذاته الا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر نه هغه څوک چې توبه یې ویسته ایمان یې راوړ او نیک عمل یې کوه فاولئک یدخلون الجنة دغه کسان چې دې ننه بوځي جنت ته ولا یظلمون شیئا د دوی سره په ظلم دې هېڅ شی ونه کړی شي جنات عدن جنتونه دي تل اوسېدو لدي التي وعد الرحمن عباده هغه جنت چې وعده یې کړې ده الله تعالی د خپلو بندګانو سره بالغیب په غیبه باندې چا لیدلې نه دي انه کان وعده مأتیا بېشکه خبره دا ده د وعده د خدای په راتلونکي لا يسمعون نه به اوري فيها په دا جنت کې لغون بیکاره خبرې الا سلاما مگر صرف سلام اچونکي ول به یو بل ته ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية د دې دپاره به رزق وي په دغه جنت کې سبا او بیګا یعنې ټول وخت تلك الجنة التي دا هغه جنت ته نورث من عبادنا چې په میراث یې ورکوو د خپلو بندګانو نه من هغه چاته کانه تقیه چې څوک پرهیزګاره وما نتنزل جبرائیل علیه السلام هغه مخکې چې موږ ویلې لکه 15 ورځې وځنډېدو کله به وځنډېدو نبي علیه السلام ورته ولې نه راتې وایي په خپل امر نه راځو دي الله په امر راځو وما نتنزل موږ نه نازلېږو الا بامر ربک مګر په امر د رب دې ته له ما بین ایدینا وما خلفنا خاص الله لره هغه څه دي چې د موږ مخکې را روان دي او هغه څه دي چې د موږ شاته پاتې کېدونکي دي یعنې تر قیامت چې را روان ده هغه علم هم د الله سره شته دنیا کې چې شاته پاتې کېږي دغه علم هم الله سره شته د دا اوس موجوده حالات وما بین ذلک علم هم د الله سره شته نو چې الله کوم وخت کې مصلحت ویني موږ ته امر کېدی ورته وما كان ربك نسيا نه د رب د تا هېرونکی د تا چې ته هېر شوی رب السماوات والارض رب د اسمانو د مځکې ده وما بینهما د ما بین د اسمانو د مځکې فاعبده د دغه یو الله عبادت کوه واصطبر لعبادته صبر کوه په عبادت الله تعالی باندې هل تعلم له سمیا آیا ته پېژنې بل څوک هم نامه دی الله تعالی غوندې صفات چې څوک لري نه نشته ويقول الانسان وی دا منکر انسان کافر انسان اذا ما مت چې کله زه مړ شم لسوف اخرج حیا آیا بیرته به زه ژوندی راپورته کېږم الله وی ولې اولا یذکر الانسان نه دی یاد دغه انسان انا خلقناه من قبل چې دی ما پیدا کړی و پخوا ولم یکن شیئا هېڅ شی هم نه و فوربک د ما د قسم یې په رب دې ته لنحشرنهم خامخا به دی راجمع کړو شیاطین او شیاطین به ورسره راجمع کړو ثم لنحضرنهم جهنم بیا لنحضرنهم جهنم بیا به دې حاضر کو جهنم ته لنحضرنهم حول جهنم جثیا موږ به حاضر کو دې چارو چارپې د جهنم په غونډو پراته د ډېره هیبته ثم لننزعن من كل شيعة بیا به خامخا راوباسو د هرې ډلې نه ایهم اشد على الرحمن عتیا چې کوم یو د دې ډېر سخت وي د الله په طرف ته په اعتبار د سرکشي سره اول به دا بدماشان راوباسو راکش کړو جهنم ته ثم لا نحن عالم بالذین بیا موږ علم لرو په هغه خلکو هم اولا بها چې دوی لایق دي دغه جهنم سره سلیاً په اعتبار د داخلولو وإن منكم نشته هیڅوک د تاسې نه الا واردها مګر واردونکی دا ننوتونکی دا دغه دوزخ ته هیڅوک هم نشته مګر دوزخ ته ننوتونکی ده خو دغه ننوتل کنایه ده د پلیسورات تېرېدن مسلمان خو په دغه برابري تېرېږي تکلیف نه وي خو کافر اعلان دي وکړي کان علی ربک حتما مقضیه دا خبره په رب د تا باندې یقیني و فیصله کړی شوې ثم ننجي الذين اتقوا بیا به نجات ورکو هغه خلکو ته چې پرهیزګاري یې کړې ده ونظر الظالمین فیها جثیا او موږ به پرېږدو ظالمان په دغه دوزخ کې په ګونډو پراته واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه دي موږ واضح قال الذين كفروا وایي هغه خلک چې کافران دي للذین آمنوا هغه خلکو لره چې ایمان یې راوړی ای الفریقین خیر مقاما کوم یو د دغه دوه ډلو چې موږ او تاسې مسلمانانو ته وایي خیر ده په اعتبار د استوګنې د ځای و احسن ندیه او خیر ده په اعتبار د ځای د مجلس باندې دوی په دنیوي امورو فخر کوي
خو الله تعالی وی وکم اهلکنا قبلهم من قرن څومره ډېر هلاک کړي دي موږ پخوا تر دې اهل زمانې هم احسن اساسا چې هغه ډېر ښه له وجې د سامانو وري یا د ظاهري شکلو خو هغه هېڅ ګټه ورنه کړه قل من کان فی ضلالته تو ورته وایه څوک چې په ګمراهي کې فلیمدد له الرحمن مدا ورزیاتي الله تعالی دی ته عمر په زیاتوالي مال په زیاتواله سره حتی اذا رأوا ما یوعدون کله تر هغه وخته ورزیاتي چې دوی وګوري هغه څه چې وعده یې ورسره شوې ده اما العذاب یا عذاب په دنیا کې په قتل او په بند سره و اما ساعت یا قیامت فسيعلمون التب بیا دوی پوه شي من هو شر مکانا چې کوم یو ډېر بد د له وجې د ځایه و اضعف جنده او ډېر ضعیف د له وجې د فوج نه ويزيد الله الذين اهتدوا ورزیاتي الله تعالی په دنیا کې هغه خلکو ته چې هدایت کړی د سملیاره هدن هدایت والباقیات الصالحات هغه باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال او ښه بدله خیر ده عند ربک پریز د رب د تا ثوابا په اعتبار د ثواب سره و خیر مرده او ډېر غوره ده په اعتبار د بیرته ورتللو سره افرأیت الذي کفر بآیاتنا یو صحابي خباب ابن عرب رضی الله عنه وایي زه د جاهلیت په وخت کې آهنګر و پښتو عاصم دی ویل یو مشرک په ما یوه توره جوړه کړه روپۍ یې رانه کړې روپۍ مې په پور وې ما چې ایمان راوړ په نبي علیه السلام بیا ورغلم ده ته پور مې تر وغوښت ده راته ویلې بېرته کافر شه بیا به پور درکړم دغسې روپۍ نه درکړم وایي ما ورته ویلې والا که کافر شم چې مړم شي بېرته ژوندی یم شي یعنې چې قیامت شي ده ویلې ښه مرګ نه بعد بیا هم ژوندون شته ما ویلې خود شته وایي ښه چې وي هلته به بیا د ما اولاده مې دنیا به مې بیا به په قیامت کې روپۍ درکړم الله تعالی وی ته نه ګورې دغه بدبخت ته چې کافر ده بې آیاتنا په آیاتو دې موږ وقاله ویایي لأوتینه ما ته به راکول کېږي مالا مال و ولدا اولاد دا خبر په څه کوي اطلع الغیبه آیا دا خبر شوی دی د غیب نه ام اتخذ عند الرحمن عهده که د خدای پاک سره وعده اخیستې ده الله دا وعده ورکړې ده کله نه ده داسې سنكتب ما يقول لیکلي به وساتو هغه څه چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا ورزیات به کړو د عذاب نه په زیاتولو سره ونرثه او په میراث به واخلو له ده نه په مرګ سره ما یقول هغه مال او اولاد چې دی وایي ویأتینا فردا او را به چې ماته ګوښی بې د مال او بې اولاده واتخذوا نیولي دي دا کافرانو من دون الله بغیر د الله نه الهة نور خدایان لیکونو لهم عزه چې شي د دې دپاره عزت و مدد کله نه دا خدایان د دې عزت نشي کولی مدد نشي کولی سیکفرون بعبادتهم زر د هغه به منکر شي دا معبودان د دې په عبادت باندې ویکونون وي به دا د دې خدایان علیهم په دې باندې ضدا دښمنان دوی خو د امید د ګټې ورته لري ابې دښمن وي علم ترته نه ګورې انا ارسلنا شیاطینا چې بېشکه موږ رالیږلي دي مسلط کړي مې د شیاطین علی الکافرین په کافرینو باندې تعوذهم عزا چې تیزوي په ګناو په لوري باندې په تیزولو سره فلا تعجل علیهم ته تلوار مه کوه په غوښتلو د عذاب په دې باندې انما نعد لهم عدا بېشکه موږ شمېرو دی دپاره ورځې د عمر د دې په شمېرلو سره یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا یا که هغه وخت چې راجمع بکو پرهیزګار خلک الله تعالی ته وفد او وفد هغه وایي سپور ځي پیاده نه وي ونسوق المجرمین او وبشړو مجرمین الی جهنم جهنم ته ویردن تږي ته لا یملکون شفاعت نه به مالکان کېږي هیڅ یو د دوی د شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مګر هغه څوک چې اخیستی وي په نزد الله باندې وعده چې شفاعت اجازه یې ورکړي او الله شفاعت د کافر دپاره اجازه نه کوي نه بت ته اجازه کوي چې شفاعت وکړه نه د کافر په باب کې چاته اجازه کوي چې د دې شفاعت وکړه شفاعت چې کوي اجازه چې کوي انبیا ورته کوي بیا وروسته علما ورته کوي بیا شهدا او حفاظ ورته کوي نیک عمل ورته کوي خو د مسلمان په باب کې چې شفاعت وکړي د مسلمان دپاره وکړي شفاعت اقسام ډېر دي خو دومره خبره ده وایي علما او شفاعت د حافظانو او د شهیدانو نه ډېر ده مخکې مو ویلو حافظ د 10 نفرو دپاره شفاعت کوي شهید او 1 نفره خو عالم ته وایي د الله د طرف نه وویل شي چې څومره شاګردان دي د اول ټول هغه خپلو شاګردانو ته شفاعت وکړي که په لکونو شاګردان څوک لري مخکې د موږ داسې اسلاف تېر شوي دي چې په درس کې به 10 زره کسان کېناسته نو د ټول عمر به څومره شاګردان وي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دوی وی دا کتابان مشرکان چې نیولې دي الله یو څوک په زوی ګلوي باندې الله وی لقد جئتم شيئا ادا په تاسو سره راتله کړل تاسو په یو شی ډېر لوی سره
دومره غټه جرم ګناه مو وکړه تکادو السماوات یتفطرن منه نږدې ده چې اسمانونه وچې وي د نسبت دغه خبرې نه وتنشق الارض او ټوټې ټوټې شي ځمکه وتخر الجبال حدا او راولویږي غر ذرې ذرې کومه غټه خبر ده ان دعوا للرحمن ولدا دا چې او دوی بولي الله تعالی ته زوی دې څه معنا ده یعنی دا خبر لایق دی چې دنیا ټوله خدای ړنګ خو خدای رحمان ذات ته دغه مسلمانانو په برکت دنیا یې ساتلې ده کنې د کافرو د خبرو خدا سزا ده چې دنیا نور خدای پاک ختم کړي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا نشي الله تعالی ته چې څوک بزوی ګلوي ونیسي ان كل من في السماوات والارض ندي دا ټول شیان چې په اسمانو کې دي که په ځمکه کې دي الا اتي الرحمن مگر هم دی راتل کې دي الله تعالی د بندگی په صفت راځي د زویګری په صفت هیڅ څوک نه راځي لقد احصاهم وعدهم عدا فتاقي سره احاطه کړی د الله تعالی په دې باندې د علم د قدرت په لحاظ او شمیرل دي د مخلوق په شمیرلو سره وكلهم اتيه يوم القيامه فردا هر یو د انسانانو پر راځي الله تعالی ته په ورځ قیامت باندې تنها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو بهترین تجار صحابي و په مکه معظمه کې ډیر مرګري درلود کله چې هجرت کوو نو هجرت په لیار کې دغه خفګان ورته راغی چې پلانکی مرګری پاتې شو پلانکی پاتې شو هلته به زه د چا سره ملګرتیا کړم خدای پاک دا آیات نازل کړ څوک چې ایمان لري عمل صالح لري خدای پاک به د خلکو په زړه کې د محبوب کې ملګري به خود پیدا کیږي مخکې موږ تاسو ویلي وو حدیث مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان چې نیک عمله وي الله ته محبوب شي بیا خدای پاک ملایکې ته وایي جبرائیل علیه السلام ته چې د ما د فلانکي سره محبت ته ته محبت ورسره کوه هغه اعلان په اسمانو کې وکړي ملایکو ته دا اعلان راشي ځمکې ته د ځمکې نیک خلک ټول دغه انسان سره محبت کوي او خدای نه خواسته چې د کوم انسان الله ناراضه شي الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته د فلانکي نه د ما بد راځي ته هم بد یې شوه اپ اسمانو کې اعلان وکړي ملایکه وته دا خبر هم ځکه ته راشي د هر نیک سړي د ده نه بد کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک کارونه کوي سيجعل لهم الرحمن ودا زر د چې وبګرځي الله تعالی دوستی محبت په زړونو د خلکو کې د سره فانما يسرناه بلسانك بشک خبر داده چې موږ اسانه کړی دغه قران عظیم شان په ژبه د تاج عربي ژبه ده لتبشر به المتقين چې زیری ورکړي په دې باندې پرهیزګارو خلکو ته وتنذر به قوما لدا او ویری په دغه قران عظیم شان باندې هغه قوم جګړه کوونکی وکم اهلکنا قبلهم من قرن څومره ډیر هلاک کړي دي موږ په خاله دینه اهل زمانو هل تحس منهم من احد ایا محسوسیت دی یوونه یو څوک ویني او تسمع لهم رکزا که اوري دی یوونه یو کخایو نره غږ اوري خلار تباشو هغه به نه څوک ویني نه کېږي تاسې ولې وخورسېدو په خیر خو په ستړې تاسې تر ما ډېر ستړي شوې زه خو لږ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب کریم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي آینده ژوند نو خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي د ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي خدای څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله دې ټولو په شرط دوس حاجتونه دیني او دنیوي د غیر خزانونو پوره کړي خدای پاک موږ والدینو ته او ټولو مریضانو ته صحت کامله سره عاجله نصیب وګرځي په هر عمل کې الله تعالی اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځي رب کریم دې ابتلاونه مو وساتي نور خدای د امن او د سکون او د خوشحالي زندگی موږ ټول مسلمانانو ته نصیب وګرځي خدای په دینی خدماتو کې موږ ټول علما او مشایخ کرامو ته مجاهدین کرامو ته ترقی نصیب وګرځي دا ټول خدمتونه الله په خپل دربار کې قبول وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب